امیر المؤمنین فی الحدیث د حدیثو بادشاہ ډېر لوی سړی تیر شوی دی ډېر لوی سړی او زمونږ احادیثو کې چې دا څومره لوی لوی محدثین دي او د کتابونو استادان دي د دې ټولو په استادانو کې راغلي دي او د تصوف چې کوم لوی خلک دي د هغې په نصب شجره کې یعنې د هغې په استادانو کې هم د دې نوم پروت لوی محدث خوب یې ولید په خوب کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ولید حضور پاک ورته په خوب کې فرمایي وی عبدالله لاړ شه کوفې او په کوفه کې یو سړی دی یو تاجر دی بهرامي نوم دی دا هم درته مخکې ووایم چې دغه علاقه ورې اصل فارسیانو د اور عبادت به هم کوو او فارسي به وي د عراق اصل جبه فارسی وه د کوفې اصل جبه فارسی وه دا فارسی بانانو دا خو چې بیا حضرت علی رضی الله عنه صحابه کوفې او بصرې ته لاړل عربي یوړه نو دا عرب شو ډېر پکې عرب شو د عبدالله ابن مبارک زمانه کې دا امام ابو حنیفه رحمت الله علیه زمانه کې دی کې فارسی چلې د ډېره پورې عربي هم پکې شروع شه بیا رستو عرب شو رستو ډېر رستو په کوفه کې یو سوداګر دی بهرامي نوم دی لاړ شه په هغه زما سلام ووایه او د سلام نه پس وله دا بشارت او زیرې ورکه چې ته به ما سره یو ځای په جنت کې یې او ما سره به یو ځای داخلېږي جنت ته لویه مرتبه ده د پیغمبر په مرتبه کې څوک شریک نه د هر چا مرتبه لاندې را خو بعضې خلک په دنیا کې هم یو انسان سره تعلق او مینه ساتي نو ډېر نږدې کتې وي ورته دمه مرتبې ته به ډېر راځي ما ته به سره به ډېر میلاویږي ما سره یو ځای به جنت ته داخلېږي راویښ شو بوده شو بیا دا خوب ولید درې ځلې دا خوب ولیده د هغه خو شاګردانو معلومات یې واخېستل فورا راغی کوفې ته ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې زه په خوب کې ولیدم من رآني فقد رآني من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي چا چې زه په خوب کې ولیدم د حقیقت کې لیدلی شیطان زما په شکل نشي راته اخو عالم پوه شو چې دا خو یقیني خوب دی راغی کوفې ته هلته خلکو نه معلومات واخېستې دلته یو تاجر سوداګر چې بهرامي نوم یې شته وی او صاحب خو ته په هغه څه کوې ولې اخو کافر دی مجوسی دی دور عبادت کوي اوهو دا څنګه چل دی ما خو خوب لیدلی دی او بار بار مې لیدلی دی خیر چې ته بل بهرام وګورې صاحب بل نشته ته چې کوم تاجر یادې سوداګر لوی سوداګر دغه یو کس دی زه بس ټیک ته وربشم معلومات پې وایي تپوس یې وکړه ورغې خو دا بهرام داسې تاجر او سوداګر و غټه منډی وه غلوه منډی وه او په هغه منډی کې اوس خو په سودکو کې او په ډاټسن او په ټرکونو کې سامان دي هغه زمانه کې په اوښان او په اسونو په قچرو به او په خرو به داسې منډی وه چې بس اوښان به سملاستېدل مال به ترې کوزېده او بیا به پې نور مال بارېده او هغه زمانه کې چې کوم علاقې وې د دنیا ګوټ ته به مال سپلی کېده راتبه او تبه راتبه او تبه داسې غټه منډی وه د بهرام لوی تاجر و دنیا کې مشهور سړی و چې دی ورغې د خلکو هم دا خیال و چې کېدی شي عبدالله ابن مبارک هم ورسره څه تجارتي کار وي خلک خو د کافرو سره هم تجارتونه کوي چا ورته وی صاحب عبدالله ابن مبارک راغی هغه پېژنده په نوم چې دا خو د مسلمانانو ډېر لوی عالم دی او د حدیثو استاذ دی او د حدیثو د استاد خلک د پیغمبر د حدیثو د مخه قدر کوي ورته پاسېده د مټې ونیو حضرت راځئ کښېنه ډېر عزت یې وله ورکړ ډېر قدر یې وله ورکړ خو چې عبدالله مبارک د هغه تجارت ته وکتل نو هم حیران شو چې صاحب دا خو غټه منډی ده او لګیا دي بولی کېږي او شی اخیستلی کېږي او شی خرڅېږي او نوکران لګیا دي دی خپل ځان له ناست دی هغه چا سره لیکل کوي او پیسې دي او پلکونو قصې دي او غټه منډی ده عبدالله ابن مبارک و دې بهرام تا سره یو ځان له خبره کو ځان له کار د سره له ښه صاحب ځای د خلکو نه ځان لکه یو کوټې ته ننوتل
چې ننوتل وی بهرام زه یو خبرې له راغلیم خو ما ته به رښتیا وي حضرت وایي جي د هغه دا خیال و چې څه تجارت به شروع کوي یا څه مال به لي یا به څه خرڅوي وایي جي بلکل نه زما سامیانو کې به خبرې خدا به خوفیه بلکل صاحب خوفیه وي ته څه داسې کار نیک کې راته ووایه وی صاحب زما خو څه نیکي نشته زه خو ستاسو په ژبه کافر یم مسلمان هم نه وی نه هسې د دنیا په نستا څه ښه کار نیک دا معنا چې ښه کار څه ښه کار کې یاره زما خو صاحب څه ښه کار نشته دغه یو کار دی چې په چا مې قرضی او یې نشم در کولی غریبي ورته پرېږدم مال مې ډېر کونډه رنډی یتیمانان مسکینانی خیراتی شی ورکوم ډوډۍ ورکوم خلکو له غریبانانو له جامې اخلم بعضې ډېر عجزي کاروبار یې نه هغه له کاروبار شروع کوم چې ځه ما در دا شی درکړه ځان له خرڅوه ګټې کوه دغه ښېګړې مېګړې کومه نور خو ما داسې د ښېګړې کار نه دی کړی وی نه دا وړه خبره داسې یو کار راته ووایم چې هغه کار تا د زړه د اخلاص نه کړی وي او ته پې مطمئن چې په ژوند کې که ما ښېګړه کړې ده ما نیکي کړې ده ستا په دین او ستا په ایمان نو هغه دغه ده وی عبدالله ابن مبارک یو کار مې کړی زما او دا الله په میانس کې دی زما او ستا په میانس کې به دا به چاته وی نه وایه دروازه بند کړه خو نوکران څوک مه را پرېږدي وی عبدالله ابن مبارک زما یو زوی دی یک تنها د هغه مې واده کوم ما وی چې راشه په دې ښه ډوډۍ ورکړم نو ما په هغې داسې ډوډۍ ورکړه مال ډېر و دولت ډېر دی بې شمېره دی نوکران لګیا دی هغوی را لګېټي هغوی شی خرڅوي هغوی اخلي زه اوسګار ناست یم او بلا پیسې را روانې دي ما وی چې راشه په دې دوی داسې ډوډۍ ورکړه چې په دې دنیا کې بادشاه هم داسې ډوډۍ دی ورکړي هر چا لی ورکړي غریب لی هم ورکړه او مالدار لی هم ورکړه اعلانونه مې وکړل په دې ټولو علاقو کې چې خدای وبخه د بهرام د زوی واده دی او ټوله یې غوښتې اعلانونه مې وکړل ورځې مې مقرر کړې او دیګونه او ډوډۍ مې پخې کړې او دا خلک به راتلل او ډوډۍ به خوړه او تلل به هر عام و خاص به راته ما وی غریب هم راځي مالدار هم راځي ښځې هم راځي ماشومان هم راځي مسلمان هم راځه غیر مسلم دی هم راځي ټول دی خوري څو ورځې دا ډوډۍ چلېده څو ورځې خلک به راتلل او ډوډۍ به یې خوړه او د دې نه علاوه مې خلکو له ګفټونه هم ورکړل چې غریبانانو جامې مې ورکول پیزار مې ورکول صادر مې ورکول ډوډۍ مې ورکول نغدې مې ورکولې ما یې راشه د زوی مې واده دی او مال ډېر دی دا وباسه دا مال وباسه ښه خواري مې وکړه او ښه مې په خلکو وسې وکړې ډوډۍ او ګفټونه او مال او دولت مې سم وویشه سم مې خلکو باندې وبیو او په دې اخیري کې مې د خلکو ته وې په اخیري ورځ چې دا کم سپاتې شو دام د خلکو له ورکړې چې وچلې دا لوښي م ورکړه چې دا لوښي م ځان سره یوسي دا چې کوم لوښو کې پخلی کړی دی دا پلیټونه او دا رکیبې هم ورسره ورکړي نوکران ټول چې دي نو هغه لاړل اوده شو ستړي دي زم ډېر زیات ستړی وم خپلې کوټې ته لاړم او زه اوده شوم چې اوده شوم او ښه ستړی وم خوب دیني مې ته ورسېد دروازه وډبېده یا خدایا ستړی وم چې دې وخت کې څوک رالل کمبخت د نیمه شپه کې دا د راتلو ټایم دی ټولو دلته ناست وم څوک نه و او اوس څوک را برخ شو په دا نیمه شپه کې خوب نه ویستم خوب و ستړی نه پس زړه مې ډېر زیات خفه شو بار بار ورډبېږي ورپاسېدم چې دروازه مې کوله وکړه یو زنانه ډوډۍ وه ورسره ده د دروازې مخې ته ولاړه ډیوه کې لږ غوندې تیل دي دا ډیوه پړق پړق کوي او قریبه ده چې مري خو چې د زنانه ته ما وکتل نو زما ما وی چې سمه غوسه به ورته کوم خو چې ما دې زنانه ته وکتل زړه کې مې په ډېر رحم راغی د دې زنانه د پړونې شلېدلې جامو ته وکتل زړې جامې دي شلېدلې او چې پیزار ته مې وکتل نو پیزار
کېړی بیړی چې ورته وایي دا هم شلېدلې ډېره په بد حال وه دا زنانه او راتلو سره ما ته وایي چې بهرام راغلی ما تاله او مهرباني وکړه دا ډیوه مې راوړې ده تا ته پته ده چې مري دې کې راته لږ غوندې تیل واچوه خدایا دې کې لږ تیل واچوه پړق پړق کوي خدای په دې نیمه شپه په ډیوه په تیلو سکی چې د دې راپاڅولم وی بهرام بس په تا مې لخته ده تاله راله مهرباني وکړه دې ډیوه کې راته یو قاشوغه دو قاشوغې لږ تیل واچوه ډیوه راته مري خورې په دې نیمه شپه سکی په ډیوه سکی وی بهرام نورې خبرې پرېږده ما مه لټوه ډیوه کې تیل نه اچوې چې د بل چا دروازه ووهه خدای ډېر مال درکړی دی تاله راغلی م دې کې یو قاشوغه دوه تیل واچوه یو پیالې تیل واچوه زه بیا ورته یم چې تیل درته اچوم خو په نیمه شپه پې څه کې وی بهرام زما ماشومان بچي دي یتیمانان د لوږې د لاسه جاړې وږي دي نو مهم چې دا ډیوه مړه شي یو بل ته به نه ښکاري ما ته به هم نه ښکاري نو دوی به نور هم ژړا شروع کړي نو که دا ډیوه کې تیل وي تر ساره پورې نو ممکن ده چې دوی یو بل ته ګوري ما ته ګوري زه ورته ګورم نو څه ناڅه به تسلي راشي او ژړا به یې لږه کمه شي دې دپاره دا تیل غواړم خو چې دا خبره وکړه ما له غوسه راغله او زما پاره سرته وخته چې ماشومان لوږې دي یتیمانان دي وی هغې وایي چې او د لوږې د دړ نه جاړي وی او د لوږې د دړ نه جاړي یا د خدای نیکبخت دی تا ته پته وه چې زما د زوی واده دی وی او تا ته پته ده چې ما اعلان کړی چې هر عام او خاص ته راشي ودې خوري وی او بلکل تا ته پته وه چې ما څوک نه دي واپس کړی ته چا واپس کړی ستا بچي وی نه نیم راغلی نو چې ما دعوت کړی و ټوله دنیا راتله ته ولې نه راتلی دا ماشومان به دې روستي وو ډوډۍ به یې خوړلی وو ځان سره به پوړې م وه ستا غوندې زنانه وله یتیمانانو له ما جامې م ورکړې پیزار مې م ورکړو نغدې مې م ورکولې ته بیا ولې نه راتلی وی بهرام نورې خبرې پرېږده زما په زخم مالګې مه دوړه لږ غوندې تیل راته دې ډیوه کې واچوه که اچې واچوه که نه اچې او بانې راته کې نو چې د بل چا دروازه وه وی ما ورته وایي چې اچوم درته خو په دې مې پوه کا چې ته ولې رانلې ډوډۍ لا بچي دې وایي زما د لوږې مري او جاړي او چغې وایي خېټې د درد د لاسه نو دا دې ولې نه راوستل ځان سره به دې اوړې م وه وایي دا ښځه ما ته وایي چې بهرام نورې قصې مه کوه خدای ته وګوره زر راته تیل واچو زما بچي چغې وایي د لوږې د لاسه په خېټه درد دې غړي په کوټه کې د لوږې د درد د لاسه تا ته څه پته لګي زما له پریشانه دي ماشومان مې دقسې په کوټه کې پرېښودل او لوغړېږي د درد د لاسه خدای ته وګوره لږ تیل واچوه که نه اچوې چې زه بل چا ته ووایم غوسه خو مې لږه سړه شوه چې څه چل خو دی ته راغلی چا واپس کړی نه 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 یم راغلی نه مې بچي روستلي ولې خیر تیل هم در کوم هر څه در کوم خو بچې دونه راته ووایه چې چل څه ولې رانلې څه چل و خیر ما له مسلمانان هم راغلل کافران هر څوک راغلل ډوډۍ خوړه څه چل و وایي نه مې پرېږدې ما وایي نه دا به راتل وی وی ښه مونږ د رسول الله مبارک نوسي یو مونږ سیدان زما خاوند سید و زما بچي هم سیدان دي د حضور پاک بچي دي او زمونږ نیکه فرمایلی دي چې صدقې به نه خورئ خیراتونه به نه خورئ او زما بچي به هم صدقې نه خوري انما صدقاتو څنګه دي ان هي اوساخ الناس دا به نه خوري هدیه ډالۍ که څوک درکوي نو خوره صدقه به نه خوري تا خیرات کړی و صدقه دې کړې وه نو هغه موږ پیغمبر خپل اولاد خپل بچي منې کړي دا صدقه کړه نه ما وخوړه نه مې ما یتیمانانو بچو وخوړه تا خو زه توفه ډالۍ نه وه صدقه دې کړه خیرات دې کړه زموږ د پیغمبر بچي او د هغه نسب او د هغه اولاد به صدقې نه خوري بلکل به نه خوري
صدقه چې بل ورکې دې ته ځان کمزورې ګڼي ځان اوچت ګڼي نو د پیغمبر اولاد او د هغوی نسب کمزورې نه دی هغه د لوی شان خلک دي هغې له ډالۍ ورکړه ډالۍ لوی سړي له خلک وړي د عزت په شکل یې وړي صدقه خو یې لکه غریب دي ځکه صدقه والا ورکړه نورې وجې هم شته طالبانو ته مونږ وایو تاسو ته یې نه وایم خو زمونږ نیکه صدقه منع کړې د خپلو بچو له او مونږ ټول سیدان یو تا صدقه کړې وه ځکه مونږ نه یو راغلی واچوه یو ګوټ تیل ماشومان دي چې دا ډیوه وله یو سمري رانه تیلو باندې خلاص دی چې رڼا وته وایي چې دی وکړه ما له یو درد وکړ اوهو بهرامه دنیا باندې د خوراک وکړه دا یتیمانان ماشومان او دا ښځه د جامو تو پیزار تو کیړې شلېدلې پړونې شلېدلې جامو دا دومره محتاجه ده کوم دی د کور د پلان کې دی کې پزه درالم نیوه مې ورته ډکه کړه لاړم نوکران مې راپاس وو او ښه مضبوطه مې یو بوجۍ د خوراک نه ډکه کړه جامې مې پکې واچوړې ماشومانو جامې د زنانو جامې پړونې کې څه چې ما وس کېدل نوکرانو وی چې دا مونږ وړو مینا ما وی د دې ښځه ډېره مستغني ده ډېره باحیا ده دا خپل ښځه ځان نه ښیي خلکو ته خپل غریبي هم نه ښیي خلکو ته چې زه غریب یم د ډوډۍ سوال هم نه ده راغلی چې ماله ډوډۍ راکړي نو دا د دې آیا نه لګ دا چاته نه ښې په خپله زه ابوجۍ مې په اوږه کړه دومره درنه وه چې مې وړې هم نه شوه یو مېړه او د هغه زنانه کار مې ورغورځولو کې مې ښوده او چې څنګ مې کېښودله هغې کې خوراک مې راواغېسته ماشومان واقعي د لوږې د لاسه دردېدل په دې ځمکه لوغړېدل ما وله خوراک برابر کړه بچو له چې بچې دا صدقه نه ده دا تحفه ده ډالۍ ده تاسو چې رقم شخصیت نصیحت تاسو صدقې نه خورئ نو دا ډالۍ مې راوړې تحفه مې راوړې ده بچې دا مې درکړې ده وخورئ ښځه هم خوشحاله شو ماړه مې کړل خوراک مې وله ورکړ جامې پیزار هر څه مې ورته کېښودل ما دې ښځې ته ووایي چې ستا له به زما له طرف نه مستقل تحفه ډالۍ راځي صدقه به نه راځي او د ماشومانو بچو چې څه ذمه داري دا به زما له طرف نه وي صدقه ډالۍ به نه بهرام وایي عبدالله ابن مبارک ته چې کله زه را رخصتېدم نو هغه مور هغه بچو ته وایي چې بچې بهرام کاکاجي ته یو دعا خو کې کړه په دا نیمه شپه کې تاسو له خوراک هر څه راوړل او تحفه ډالۍ راوړل نو بچیو دعا خو ولو کې ماشوم لاس اوچت کا پټینی لاسونه واړه او الله ته لاس اوچت که یا الله دې بهرام بابا کاکاجي خو په نیمه شپه موږ له خوراک راوړه موږ یې ماړه کړو الله دا سوال د نه کوو پروردګاره چې دې زموږ د نیکه سره یو ځای جنت ته بوت الله زموږ د نیکه سره محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم سره الله یو ځای جنت ته بوت وی دا رخصت شوم عبدالله ابن مبارک کې په ژوند کې مې چې ته یو کار داسې کړی چې زه پرې مطمئن یم دقه مې کړی وی بهرام مبارک تش دغه ماشوم بچی دعا قبوله ده ما درې ځله حضور پاک مبارک په خوب کې ولید تاله را لېږلی ما ته خو د دې پته نه وه ستا د دې ماشوم د دې خوراک او د دې بچو زه نه خبر درې ځله مې ولید حضور پاک او زه تاله را لېږلی چې ته بهرام ته ووایه چې ما سره یو ځای به جنت ته ځې بهرام ډېر وژړل ای عبدالله ابن مبارک ما ته کلمه ښایه زه مسلمانېږم الله مسلمان کړ او چې هغه سره څومره نوکرانو ټولو باندې الله ایمان نصیب کړ ټول مسلمانان او اعلان یې وکړ چې زما په منډۍ کې هغه سړی به کار کوي مزدوري نوکري به کوي چې هغه مسلمان
د یو ماشوم بچی دعا. ماشومانو ته مونږ نن دعاګانې نه خایو، کنځل ورته خایو. رکوټې بچی دی نن ورته مونږ ټاټاګانې خایو، ټاټه وایو ټاټه وایو، دعا ورته نه خایو، د دعا چل ورته نه خایو. که دعا ورته خایو پوهیو یې نه چې د دې څه معنی او څه مقصد دی. دعا آداب ورته مونږ نه خایو، د دعا د کولو طریقه ورته مونږ نه خایو. ادعوا ربکم تضرعا وخفیا. الله وی ما نه وغواړئ خو په زارۍ وغواړئ. زارۍ وکړئ وجاړئ راته. بنده ته مونږ نه جاړو چې تنګ شو، خپل رب ته ولې ونه جاړو. زارۍ وکړئ ما پټه دعا وغواړئ چې ریا پکې نه، پټه دعا الله قبلوي. بعضې وخت ښکاره هم کولی شي چې یو کس دعا کوي، یو ګڼ کسان ناست دي هغې پې امین. دا هغه دعا ده چې د ماشوم دعا ده. الله داسې قبوله کړه چې سړي ته پې الله ایمان ورنصیب کړ. الله داسې قبوله کړه چې رسول الله مبارک پې الله خبردار کړ. الله فرشتې ګرځي په دې مقدس مکه، او زمونږ بعضې څیزونه، بعضې درود شریف، زمونږ درود شریف بعضې څیزونه حضور پاک مبارک ته رسوي. الله پې د دواړو جهانو مبارک سردار خبر. الله پې عبدالله ابن مبارک غوندې شخصیت د بشارت او زیری دپاره راولېږه. الله په دې قادر دی. او الله پې یو لوی سړي ته او د هغه ټول خاندان ته او د هغه ټولو نوکرانو ته ایمان ورنصیب کړه او د پیغمبر مبارک نزدېکت ورنصیب کړه. کبر مه کوئ، زه به دنه دعا غواړم. نه، مور او پلار نه دعا وغواړئ. د مور او پلار دعا د بچي دپاره قبلېږي. یک اخلاص ډېري. مور پلار مونږ کنځونه. अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम लोग फिर से ये हंग्री शार्क वाला गेम खेल रहे हैं और इस गेम का नाम हंग्री शार्क है। और अभी हमारे पास इस गेम में ये वाली एक पावर भी आ गई है, इससे हम सारी मछलियों को खींच के खा लेंगे। और अभी हम इस गेम में घूमेंगे और मैंने क्या सोच के रखा था कि आज हम लोग इस गेम में क्रैक को भी मार ही देते हैं। मैंने बहुत सी वीडियोस देखी, आप लोग मुझे बताना इस क्रैक को लोग कैसे मारते हैं, लेकिन मुझे फिर भी क्रैक को मारने का तरीका नहीं पता चला। आप लोग मुझे बता देना फिर कमेंट में कि इसको कैसे मारते हैं क्रैक को, और इस क्रैक से बचते कैसे है। बाकी यहाँ पे बहुत सारी मछलियाँ हैं, हम उसको खा लेते हैं और हमारे पास डिफरेंट मछलियाँ होंगी यहाँ पे जिसको हम खाएंगे। ये नीचे जो ऊपर वाली पट्टी है ना, इसको हम लोग ने पूरा करना है, इससे फिर हमारे पास इससे भी ज़्यादा बड़ी वाली मशीन आ जाएगी। हम लोग इतने पावरफुल हो चुके हैं कि हम लोग इस जहाज़ को भी तोड़ पा रहे हैं। हमारी मछली बहुत ज़्यादा पावरफुल है। हमारे पास एक बिजली वाला वो भी आ चुका है, अभी वो देखो साइड में, तो वो अभी हम लोग उसको यूज़ करेंगे। और हम लोग ने इसको कर लिया, आप लोग देख सकते हैं कि ये हम लोग कैसे भी बिजलियाँ फेंक रहे हैं मस्त। और हम बहुत सारी मछलियों का अभी हम लोग फेंकने वाले ये बिजली। और अभी हमें समंदर में कोई भी मछली नज़र आ रही है, अगर हम लोग मछली नहीं खाएंगे तो हम लोग मर जाएंगे। हमें जल्द के जल्द मछली ढूंढने की ज़रूरत है। और हम लोग लाल भी हो गए इतनी जल्दी। लाल होने का मतलब होता है कि हम मौत हमारे नज़दीक है इस गेम में, तो इसीलिए लाल नहीं होना चाहिए इसमें। और बहुत सारी मछलियाँ खाएंगे तो ऊपर वाला जो साइड में एक हर्ट वाला ये पट्टी है ना, ये फुल रहेगा तो हम फिर लाल नहीं होंगे। और हंग्री शार्क में मैंने बहुत कोशिश करी है, लेकिन मैं पता नहीं क्यों उस क्रैक को मार नहीं पा रही। मैंने काफ़ी सारी कोशिशें करी लेकिन मैं उसको मार नहीं पा रही। उसके ऊपर जो एक हार्ट बना होता है उसको हम लोग ने खाना होता है, लेकिन वो मैं उसको मार नहीं पा रही हूँ। मैंने बहुत कोशिशें करी है और अभी मैं आप लोग को करके भी दिखाऊंगी थोड़ी देर में। और ये देखो यहाँ पे इतनी सारी मछलियाँ हैं, हम इसको खाएंगे भी। हम ये भी लास्ट वाली फ़िश में चल रहे हैं और इसके बाद हमारे पास कुछ और मछलियाँ होंगी और फिर इस गेम का एंड हो जाएगा। मतलब एंड तो नहीं होगा, लेकिन हमारे पास सारी की सारी मछलियाँ ही आ जाएंगी।
हमारे पास पैसे बहुत सारे हो गए हैं और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। और ये भी हमारा सोच लें आप लोग कि गोल्ड रश आने ही वाला है, हमारा गोल्ड रश। हमें बस कुछ ना कुछ गोल्डन फिशेस खानी है और ये गोल्ड रश वाली पट्टी पूरी पूरी हो जाएगी, फिर हमारे पास गोल्ड रश आ जाएगा। और वहाँ पे आप लोग साइड में टाइम भी देख सकते हो, हमारे पास टाइम भी होता है इसमें। और ये जो स्टार्स हैं ना, ये भी बहुत अच्छे होते हैं और ये हमारे पास इतने सारे हैं। देखो, स्टार का मतलब पॉइंट्स, जितना ज़्यादा देर तक करोगे उतना ज़्यादा तब वो होगा आप लोग का। और अभी हमारा गोल्ड रश चल रहा है और हम अभी सारी की सारी मछलियों को कैसे खाएंगे मुझे नहीं पता, लेकिन बस खाने की कोशिश करते हैं। हम लोग ने इस गोल्ड रश में आज कुछ भी नहीं खाया है, शर्म की बात है। और हम अभी कोशिश करते हैं कि हम खाए गोल्ड रश में ज़्यादा चीज़ें। गोल्ड रश आप लोग समझ लो लकी वो ही होता है, लकी डे। तो भी हम लोग यहाँ पे करते हैं कोशिश ये सारी मछलियाँ खाने की और यहाँ पर से बढ़ने की। यहाँ पे हम लोग अभी बस घूमते रहेंगे, एक एक मछली खाते रहेंगे। हम इस गेम को बहुत जल्द एंड कर देंगे ताकि हम और गेम्स भी स्टार्ट कर सकें और गेम्स पे भी हम लोग ध्यान दे सकें। यहाँ पे हमारी नीचे वाली पट्टी फुल होने वाली है और हमारे पास कॉइन पे पूरे 4 लाख हो चुके हैं, लेकिन हम लोग अभी इससे कुछ नहीं लेंगे। हमारे पास लास्ट मछली वाले तक कॉइन्स आ जाएंगे ना, तब हम लोग कुछ ना कुछ सोचेंगे कि ले हम लोग मछली। और अभी हम लोग यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें खाते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। यहाँ पे हर एक मछली खाएंगे हम लोग अभी। और हमारा जो है ना समंदर अभी लाल हो गया पूरा का पूरा। और ये दूसरी वाली जगह, इसमें क्रैक होता ही नहीं क्योंकि इसमें मैप ही नहीं होता। आप लोग देख सकते हो साइड में मैप नहीं है। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको हम लोग देखते हैं फिर करते हैं क्या होता है। हम लोग बस अभी इधर उधर घूमेंगे और मछलियाँ वगैरह खाते रहेंगे। हमारे पास करंट वाली चीज़ भी आने ही वाली है। हमारी मछली तो पूरी की पूरी लाल हो चुकी है, मेरा ख्याल से आज तो मर ही जाएगी हमारी मछली। हम कोशिश करेंगे कि हमारी मछली ना ही मरे तो अच्छा है। और हमारी मछली मर भी गई, ठीक है, हमारी मछली मर गई ये भी। और हम लोग इस गेम को वापस से स्टार्ट करेंगे, फिर देखते हैं क्या होता है। जस्ट डाई और 1 ही किल किया है हमने आज और हमारे पास 1222 कॉइन्स हैं। इसको हम लोग फिर से करेंगे अभी। और हम लोग फिर से आ चुके हैं इस गैजेट के साथ। हम लोग अभी फिर से बहुत सारी मछलियाँ खाते हैं फिर देखते हैं हम लोग कि क्या होता है हमारे साथ। और ये हमारी पट्टी तो फुल ही होने वाली है, बिल्कुल टच करने वाली है उसको। हम लोग कोशिश करते हैं कि इस पट्टी को हम लोग जल्द के जल्द फुल कर दें। और ये फुल हो चुकी है। अब हमारे पास दूसरा वाला भी है, फिर हम उसको खाएंगे, ठीक है। और अब जल्द के जल्द हम इसको बढ़ाएंगे और देखेंगे कि हमारे पास कितने स्टार्स होते हैं। हमारा टाइम भी ख़त्म ही होने वाला है मेरे ख्याल से। जब ये टाइम ख़त्म होता है ना, तब और भी टाइम हमारे पास आ जाता है शायद से, बल्कि ये टाइम तो ज़्यादा हो रहा है, शायद ऐसे ही होगा। या फिर ऐसे होगा कि जितने कम टाइम में हम लोग इसको करेंगे तो उतना शायद, हाँ ऐसे तो है। यहाँ पर अभी हम लोग बहुत सारे बमों को भी खा सकते हैं। पहले हमें बम बहुत ज़्यादा तंग किया करते थे ना, मैंने आप लोग को बोला था पहली वीडियो में कि हम लोग इसमें बहुत बड़ी मछली बनाएंगे और फिर हम लोग एक दिन इसमें सफल हो जाएंगे और इस गेम को द एंड कर देंगे। आप लोगों की रिक्वेस्ट थोड़ी सी आई थी कि चले ठीक है इस गेम को खेल ले, तो इसलिए मैं इसको खेल रही हूँ। दूसरा वाला हम लोग गेम खेल लेते ना, क्लोन वाला, आप लोग उसका मुझे रिक्वेस्ट बता देना कि उसको मैं खेलूँ या नहीं। इस गेम को हम लोग अभी खेलते हैं और इसकी जो है ना ये मछली हमारी काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। इसको हम फुल अपग्रेड कर देंगे और फिर उस क्रैक के पास जाएंगे और फिर हम देखते हैं कि क्या करता है वो क्रैक। मुझे तो सच में नहीं मालूम कि उसको हम कैसे मारेंगे। अगर आप लोग को पता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे हम लोग ने इस जहाज़ को भी तोड़ दिया। अभी हम लोग बस दिन ब दिन बड़े होते जा रहे और हम लोग ऐसे करके बहुत बड़ी मछली बन जाएंगे।
और यहाँ पे हम अभी मारते हैं इन सबको, खा जाते हैं इन सबको ना, हम इन सब का डेविल है एक टाइप से। यहाँ पे हमारी मछली लाल हो गई थी, लेकिन हम लोगों ने पता नहीं क्या खाया जो 1 मिनट में हम लोग फिर से ठीक हो गए। और हम लोग अभी इसको खेलते हैं। 8x हम लोग ने मछलियाँ खा ली, x8। और अभी हम लोग ये बिजली खड़काएंगे। और ये ऊपर इस वक्त पेड़ है, पता नहीं हम किस दुनिया में आ गए हैं। देखते हैं कि क्या होता है अभी। और किस किस को ये गेम पसंद है मुझे ज़रूर बताना। और ये मछला या मछली पता नहीं क्या होगा। हम लोग इस गेम का द एंड बहुत जल्दी कर देंगे। और आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।